دا په کندهار کې د کډوال چارو په ریاست کې پر بېوزلو کورنیو د ناخوراکي توکو د ویش پروسه ده. مسؤلین وایي د مرستو دا لړۍ د UNHCR په مالي ملاتړ راپیل سوې ده، تر دې وروسته به دوام ولري. دوی وایي تر دې دمه د 3 میاشتو را په دې خوا د کندهار ښار او ولسوالیو څخه په زیات شمېر داخلي بېځایه سوي او جنګ ځپلي کورنۍ ثبت کړي دي، چې له ډلې یې دا ځل له 500 کورنیو سره مرسته ترسره کیږي. دوی وایي د مرستو دا لړۍ به دوام ولري او په خبره د نورو کورنیو د ثبت لپاره یې د سروې پروسه روانه ده. د مرستې لړۍ نن رسما شروع شوه د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د رئیس له طریقه. ټوټل 500 فامیله دي چې نوموړو فامیلو سروې 3 میاشتې مخکې ترسره شوې د مهاجرینو ریاست سره په امنګۍ ترسره شوې، چې په دې کې 3 شړۍ دي، ترپالونه دي، ډبې دي، هایجین کټ دی او د اشپزخانې کټ شامل دي. اوس په میوند ولسوالۍ کې سروې شروع ده، په بولدک ولسوالۍ کې سروې شروع شوې ده، ډنډ ولسوالۍ کې مو 500 فامیلو سروې تېره ورځ خلاصه کړې او په راتلونکي څو ورځو کې به انشاءالله کومک ورته ورسېږي د خوراکي توکو. هغوی چې مرسته ورسره کیږي پر خوښي سربیره بیا هم خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او د دې مرستو د دوام غوښتنه کوي. موږ خو دغه اوله مرسته دغه د اوس را روان ده، راغلی اکاډمي له پاکستانه ده، اول مرسته هلته یې وارې راغلې ده، نوره مرسته دغه د اوس یې زنګ راویلی ده په دا 7 میاشتو 8 میاشتو. اوس دغه لوښي موښي شی راکړي بل څه خو هم نه دلته دي. غوښتنه هم دغه ده چې راسن یو شی رامیلاو شي، خو د بل په سرایو کې پراته وي، د بل په ځایو کې پراته وي، د بل په زندګۍ کې له پاکستانه مهاجر راغلي دا مکمه نه میاشت. ولا دا خو ډېر کم شی نو موږ دلته په غټه هیله راغلي یو، موږ داسې ځینې اوازې اورېدلې چې نغجي پیسې دي، هغه اوس موږ ته دا شی راورسېدی، نو بیا خدای مهربانه دی، نو ګوره چې نور مرستې بیا زموږ سره وسي نه وسي څنګه وي. موږ ډېر لیدلي خلک یو، نو دا مهال دی ته دا زموږ کالو ته وګوره، موږ د خټو کارونه کوو. خدای مهربانه دی، هغه به نورې به هم وسي، نورې به هم وسي، موږ خو تمه لرو الله پاک ته، لیکن خو دغونې دی چې مطلب په ځنډ دی، د ځنډ کار دی، نو نه رسېږي سره. بېوزلي یوازې کندهار نه ټول هیواد سخت ځپلی. د نوي حکومت په راتګ سره چې شاوخوا 6 میاشتې پوره کیږي، د نړیوالې ټولنې له لوري د منظم مرستو بندېدل او د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه پیژندل د وروستي بد اقتصاد وضعیت لاملونه بلل کیږي. خالد لطفي، ژوندون ټلویزیون، کندهار.